محمد رضوان ولی په ګراوند کې مونږ کوي د انډیا یو وکیل په محمد رضوان باندې اف آی آر درج کو او د آی سی سی نه غټه غوښتنه وکړه چې په محمد رضوان باندې پابندي ولګي. محمد رضوان ته په انډیا کې ډیر غټه خطر ده او د انډیا خلکو د انډیا عوام هم محمد رضوان ډیر زیات تنګ کړي دي. آیا آی سی سی په محمد رضوان باندې اکشن اخلي او کنه او په محمد رضوان به د کرکټ دروازې بنديږي او کنه؟ دا ټول معلومات تر سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو راست تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو او د نورو خلکو سره هم شریک کړئ. د انډیا یو هندو وکیل په محمد رضوان باندې دا اف آی آر کړی دی، دا کیس یې کړی دی او د آی سی سی نه دا غوښتنه کړې ده چې محمد رضوان ولی په ګراوند کې مونږ کوي. محمد رضوان دین اسلام ته نور خلک رابلی. نو د انډیا وکیل آی سی سی نه دا غوښتنه کړې ده چې په محمد رضوان باندې پابندي ولګول شي ځکه چې محمد رضوان په کرکټ کې خپل مذهب پالو کوي. پر اسکرین باندې تاسو را تصویر ښکاري د انډیا یو وکیل صرف په دې خبر باندې په محمد رضوان باندې کیس درج کړی دی چې محمد رضوان ولی په ګراوند کې مونږ کوي. د علاوه څنګه چې تاسو معلومه را ابل ورځ محمد رضوان یو ټویټ کړو چې په ټول انډیا کې دغه ټویټ اور بل کړو او د انډیا میډیا هم پاغه باندې ډیر زیاته خبري اترې کولی چې محمد رضوان ولی داسې ټویټ کړی دی. ابل ورځ د انډیا خلاف په میچ کې چې محمد رضوان آوټ شو نو د انډیا د کرکټ مینوالو هم په محمد رضوان پسې ناری وهلي، جی شیرام جی شیرام دغه ناری پسې وهلي او محمد رضوان یې ډیر سخت تنګ کړو په ګراوند کې. خو بل طرف ته آی سی سی هم د محمد رضوان په باره کې فیصله کړې ده چې یو کلاړي که ټویټ کوي یا په ګراوند کې مونږ کوي نو دا یو کلاړي خپل پرسنل کار دی، پرې کې زمونږ هیڅ کار نشته. خو د انډیا د خلکو بیمانۍ ته تاسو وګورئ چې محمد رضوان د مونږ په سر باندې ټارچر کوي او تنګوي او پریشر فراولي. انډیا والا وایي موږ د میلمنو قدر کوو. نو د میلمنو قدر داسې چې په یو انټرنیشنل کلاړي دومره تنګول کیږي په هغه باندې کیسونه کیږي نو یقینا دا ټول انډیا والا لپاره د شرم یو خبره ځکه چې یو انټرنیشنل سٹار د مونږ په سر باندې دومره تنګول کیږي او کیسونه پې کیږي. نو زموږ به همیشه لپاره پول سپورټ د محمد رضوان سره وي ځکه چې محمد رضوان صرف د خپل کرکټ سره کار ساتي، په ګراوند کې خپل مونږ کوي، چاته څه نقصان نه ور رسوي. نو محمد رضوان د کرکټ په دنیا کې یو جنټلمن کلاړي دی چې همیشه لپاره په مخ باندې خنداوي. نو الله دې وکړي چې محمد رضوان ته الله تعالی نور هم ترقی او کامیابی ورکړي. خو اوس پاکستان کرکټ بورډ پی سی بی چیئرمین زکا اشرف له پکار د چې لک غیرت وکړي، نور به غیرتی اختیار نه کړي او د محمد رضوان او د پاکستان نورو لوبغاړو ته د آی سی سی والا سره او د انډیا کرکټ بورډ سره د هغوی د حفاظت په باره کې خبرې اترې وکړي.